ټولو پښتنو ته دا درخواست دا ریکویسټ کوم چې یقینو کې چې د خپلو میندو او د خپلو خویندو حیا وساتي. زموږ د ځوان نسل زموږ د ځوانې میندې خویندې چې کم طرف ته روانې دي یقینو کې د فحاشۍ طرف ته روانې دي. ورور به ورسره رواني، خاوند به ورسره رواني، پلار به ورسره رواني، هغه د بېغیرتۍ لباس به اچولي او بار به ګرځي. نه شرم نه حیا نه د الله خوف. هی خوف خدا خو ضروري دی که نه په دې زړه کې؟ زما وروڼو زما خویندو زم لکه درته د یو ورور په شانتې نصیحت کومه. یقینو کې چې چېرته هم لاړ شو د حالاتو وینو چې کور ته راځو د شپې هم زړه خفوي، زړه هم ناراضه چې هی خوږه پیغمبره دې امت ته به ته ورځ په قیامت شفاعت کې دې خو د ستا لارې پرېښې دي. دا خویندې میندې خو داسې ګرځي چې اړوسه دا حساب کتاب نشته چې یا به مرګ راځي یا به چې کوم دی ورځ د محشر راځي یا به رانه ساوځي. یقینو کې زما وروڼو خپلو میندو خویندو ته د پردو تلقینو کې او هغه خاوندانو ته وایم چې د خپلو ښځو نمایشونه مه کوئ، بلکې دا ستاسو حیا ده، دا پټې کې ده د خلکو نه او د غیرت سره او د حیا سره او د دین سره ژوند تېر